د زنیکار سړی په مخ نور نه زنیکار سړی عمر و کام چې زنا په عروج باندې د خواهشات سره تعلق لري داسې د نرخینده سره پیلی کول چې هغې ته لیواتات وي که یو سړی بغیر د توبې نه مړ شو دا عمل یې کړی چې د دغ سړي و په قبر شه د خنزیر په شکل باندې بدلېږي د انسان په خپل شکل باندې نه دی د خنزیر په شکل باندې بدلېږي چې د نه ویر ورته جوړېږي یوه ویډکه وسوځي او د هغه ویډکې نه ویر جوړېږي او دا یې وسوځي الله رسول فرمایي چې متزیوت خوف او ډور په دې امت باندې دا ده چې داسې نه چې په دې ښه قوم لوط اعمال شروع شي الله رسول فرمایي چې او مسلمانې د زنا نه ځان بچ کړي د زنا د وجې نه انسان د سلیرې د شپږ قسمه نقصانونه انسان ته مخامخ کېږي شپږ قسمه برایي په انسان ته شپږ قسمه برایي انسان تر درېمي درې په دنیا شه او درې د مرګ نه بعد د زنیکار سړي په مخ شوی نور نه د دوامه خبره په دنیا شه زنیکار سړي عمر و کام دریمه خبره په دنیا شي چې کوم الله تعالی سازو ورکای زنیکار سړی همیشه د پوره محتاج وي غریب وي دنیا دولت شوی برکات نه هر څه ختم کېږي و درې سزوګونه زنیکار سړی ته الله رب العالمین چې د مرګ نه بعد زنیکار ته ورکای هغه دادی چې الله ورته په غوسای سمره غټه خبره ده چې رب درته په غوسای او دوامه خبره ده چې سخت عذاب په حساب شوی سختی ورسره کېږي سخت حساب د زنیکار سړي نه الله وغولي او دریمه خبره ده چې الله رب العالمین د جهنم یې ورته اچوي الله رب العالمین د همیش حفاظت وکړي او د غیرانګې څرنګه چې زنا په عروج باندې د خواهشات سره تعلق لري داسې د نرخینده سره د هغې سره دا بدفعلي کول چې هغې ته لیواتات وي دغه ډېر په تیزي سره روان ده او دا څومره د آخرت تبعید ده که یو سړی بغیر د توبې نه مړ شو دا عمل یې کړی نو دغه څومره د آخرت زندگی د تبعی ولا جوړېږي نو د په باره الله رسول فرمایي چې متزیوت خوف او ډور په دې امت باندې دا ده چې داسې نه چې په دې ښه قوم لوط اعمال شروع شي الله رسول فرمایي چې په ټولې نه زیات خوف چې زیات زه ډارېږم په کې مخې باندې دا ده چې داسې نه چې قوم لوط عمل په توسې شروع شي و هغې نه بعد یې درې ور الله رسول په دغه خلق باندې لعنت وفرمایي چې په دغه خلق د الله رسول لعنت په باندې چې د الله د لعنت په داسې خلق باندې یو حدیث مبارک شریدري چې داسې سړی د قوم لوط عمل چې کوي دا کوین کا فاعل او چا سره چې کېږي مفعول چې دا دواړې قتل یې کیه دیمرا پر حدیث مبارک شریدري یو حدیث مبارک شریدري حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې الله رسول فرمای چې سلیر کا سوندا سے دي چې سبویا الله ورته په غوسای او وګا وخت د الله رب العالمین د ناراضی سره خاص وي هغه سلیر کا سون سیک دي چې 24 غنټه الله اون ناراض او خفا ده هغه سلیر کا سون سیک دي چې 24 غنټه الله ورته په قهر او په غوسه ده هغه سلیر کسونه ش نمبر 1 الله رسول فرمای چې هغه نرینا چې د شزینا غوندې ځون جوړول خواند ورکړي نن په معاشره شه د خبره سمره په تیزی باندې لاګیا دو په دا باندې سمره خرچې کېږي چې نرینا ځون نه داسې جوړای چې شزینا غوندې په ځون باندې خرچې کوي او تانګې خته ودا ټیک تو کسه د سورز زندگی و د رضوانی د خواند و د ختم شي او ته پته شتا همیشه 24 غنټه رب درته په غوسه یاده او الله د ناراض یاده او دوام قسم هغه شزینا دو چې د سړی غوندې ځون جوړول خواند ورکوي سمره په امت شدا چې شزینا دي چې دغه خبره خواهش لري چې زه سړی غوندې خته سړی غوندې سار جوړول الله رسول فرمایي چې سبویا الله ورته په غوسای او وګاه ته د الله په ناراضتیا شي 24 غنټه رب کائنات چې چاته قهر او په غوسای ادوام کې سما داغه دي او دریام قسم الله رسول فرمایي چې هغه نرینا چې د حیوانات نه خپل خواهشات پیرا کوي چې دغه ته الله رب العالمین 24 غنټه په غوسای الله ورته سبویا الله ورته په غوسای وګاه ته د سړی د الله په ناراضتیا شي او سلارام قسم الله رسول فرمای چې هغه خلق چې د قوم لوط عمل کوي د نرینا خپل خواهشات پیرا کوي چې دغه ته الله رب العالمین په غوسای او سبویا الله رب العالمین ورته په غوسای ویګا د الله رب العالمین د ناراضتیا سره خاصي خو یو روایت شریدري چې
چې کله نرینا د نرینا سره میلاو کېږي، نرینا د نرینا نه خواهشات پیرا کوي، دا دمره بدترین عمل ده. الله رسول فرمایي چې الله رب العالمین عرش چې کیم دا هغه د خوف او د ډور د وجې نه هغه په ترېدو شي، د الله عرش د خوف او د ډور د وجې نه په ترېدو شي، خو په انسان باندې خوف او ډور نه درېږي. و الله رسول فرمایي چې قریب وي چې د اسمون ار پریوزي مځکې طرف ته، په مځکې باندې پریوزي، وی چې د فرشتې د سلیرې طرفې نه په د اسمون باندې روشي او د اسمون ونسي او قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دغه صورت تیرای دغه فرشتې لاګیای او دا کیفیت تیغ وخت رسای چې سه پر د الله قهر او غصه ساړه نه دمره پر دغه فرشتې اسمون نیولای. سمره بدترین عمل دا، سمره ګنده عمل دا چې می رب سمره په غصه کېږي او د الله عرش د الله د ډور د وجې نه په ترېدو لاګیا شي او اسمان مځکې طرف ته راچېږي. او نن دغه ګناه څومره په عروج باندې ده. یو حدیث مبارک شردریمي چې څوک چې د نارینه نه خپل خواهش پیرا کوي او تبا ونه بوسي او مرګ ورته راوایي. یو خدای چې تبا وبوسي سړی نه یاد وکړي په دا ټولې ګناه باندې تبا وبوسي څه پته شته چې کله مې په مرګ سترګې پټېږي. یو سړی دا تبا نو یستله او مرګ ورته راغی او دا عمل یې کړه ده. الله رسول فرمایي چې د دغ سړي په قبر شه د خنزیر په شکل باندې بدلېږي. د انسان په خپل شکل باندې نه د خنزیر په شکل باندې بدلېږي. الله رب العالمین د میشتو سے د دینه محفوظ کی. حضرت عیسی علیه السلام مبارک د سراونو یو کاسی ولید چې پابند ير بالدا دور ته طرف کړ چې بور ترونو پوچاو د يرونه مړک چې د بیا ورته وکتل کني د اخکاس بند چې ير بالو د غیر نه شنکای جوړ شو او د سړی نه ير ورته جوړ شو بیا غیر په ځنکی بند لاګیا شو به سوزو. بدا الله رب العالمین ته سوال وکړو چې یا الله د مو خپل حالات تر وړه چې زه د دوی نه پښتنه وکم. الله رب العالمین یې سوال قبول ک د غیر نه واغه چې کیم سړی و غیر نه ژنکای جوړ شه سړی دوا کسونه ودرېدل. الله عیسی علیه السلام پښتنه ونه کوي د سړی نه چې تو څه عمل د چې دا سزا درته ملاويږي. دا ورته چې عیسی وی چې د ژنکی سره مو محبت کو به مې دا ګناه ور سره خپل خواهش مې په غلطه طریقه باندې ونه پیرا کړل. وی چې بیمار ګروغای موتا وی چې سو وخت بعد دای یا مړ شو. وی چې الله رب العالمین اسمشت د قیامت را صدا سزا مقرره کړی دو چې د مونږه ير ورته جوړ شي بدای سوځاو او به د دنه ير ته جوړ شي به مو سوځای کې ثمر راسا د قیامت راسا د قیامت راسا ودا سزا ملاويږي. هغه نه بعد چې الله رب العالمین څه فیصله کوي او د قیامت راسا ودا سزا ورته ملاويږي چې د دنه ير ورته جوړېږي وا وړ کا وسوځای او د غوړ کې نه ير جوړېږي ودای وسوځای. د لښ کې خوان دی واجه نه همیشه ژوندۍ د ما قبر او د آخرت ژوندۍ ته تلای ماوي رکایي په تیر وخت باندې سړی تبا او بوسي آینده دنیاتو کې چې زوی الله خپل الله نه ناراض کوم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.